ورو سوال کړی دی چې ما ته احتلام ډیر زیات کیږي چې سحر را پاسم په کپړو باندې زو ګورم نو د منی اثراتي حیرانی مې چې دینه به څنګه بچ کېږم او دویمه دا چې دې دلته وزو ګناهګاري مو کنه الجواب الله سبحانه وتعالى په انسان کې د شهوت اچولې دي شهوت چا اچولې الله سبحانه وتعالى او د الله په هر کار کې حکمت ته واستمو د شهوت هم دې لپاره دی چې د خزه او سړی یو بل سره خجول تیر کی الله په انسان کې چې د شهوت اچول ډیر حکمتونه دي یو په کې صرف بیانو هغه د دې چې د خزه او سړی خجول تیر کی نو دا انسان په جسم کې د منی جوړیږي به د دې وته لار ده کله د انسان په اختیار کې وځي او کله د انسان نه غیر اختیاري وځي غیر اختیاري دی چې په خوب کې انسان نه وځي دې ته احتلام ویل کېږي نو دې دلته انسان نه ګناهګاري دې دلته انسان نه ګناهګار بلکې د جسم مسله ده یو نیم سړی دي چې بالغ شوی وي 50 کال عمر وي هغه ماته له دوسه پورې احتلام نه لري شي خيو نیم دي چې خزب او سرم په خوا کې او بیا هم د ته چې په ورځ دوه کې احتلام کیږي چې ودش نو د جسم او د شهوت او د دې مسله ده د دې درس الله انسان نه راني چې دا په اختیار کې نه ده او صرف دومره ده لکه څنګه چې د ام سلمہ رضی الله عنها روایت ته او د عائشہ رضی الله عنها په صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی ابو داود ټول کې د حدیثونه راغلي چې کله انسان سحر را پاس او په جسم باندې اثرات ویني د منی نو په دې باندې غسل لازم دي اگر که خوب وته نیت اگر که خوب وته نیت دا لازم نه چې خوب وته یادي نو غسل به لازم دي کله انسان را پاسي خوب وته نیت خو اثرات خامخ ویني په دې باندې غسل شتي کې نشته شتي کله دې سکیږي چې انسان را پاسي خوب وته یادي خو اثرات ویني او د سمشتي نشته غسل به نشته دغه غسل دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منی سره تړلې ده نعم اذا هي رأت الماء کله چې سویني او بویني او بونه مراد منی ده دا اسانه مسله دی بعضو مليانو اسی ذکر نه کړي سار پاسې دي پرتګ باندې د اثرات ولید خوب د تم یاد د اثرات تیموري د خوازه خوب د تنه یاد اثرات تیوري بیا د باندې غسل لازم دي خوب د یاد د اثرات نشتی نو غسل د باندې نشتی والله اعلم